سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته موزه سمیع الامینی هرکلی وایم. مخکینی ولسمشر حامد کرزی تېره ورځ د ستر پاسوال عبدالرازق د فاتحې لپاره کندهار ته ولاړ. ښاغلي کرزي د ستر پاسوال عبدالرازق له کورنۍ دوستانو او د کندهار له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې د عبدالرازق د خدمتونو او میړانې ستاینه وکړه او د خپلې ژورې خواشینۍ او ډاډګیرنې مراتب یې دوی ته وړاندې کړل. ستر پاسوال عبدالرازق 4 ورځې مخکې د کندهار د والي په دفتر کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوی قمندان سره تر یوې امنیتي ناستې وروسته په یو وسلوال برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دې سره سم د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره افشا کړه چې په یاد برید کې د دغه هیواد یو جنرال چې جفري اسماعیلي نومیږي هم ټپي شوی دی. له دې سره سم د افغان حکومت د ملي امنیت مخکینی سلاکار محمد حنیف اتمر هم له دولته غوښتي چې ځینې دولتي پوځي تاسیسات د ستر پاسوال عبدالرازق په نامه ونوموي. ښاغلي اتمر په کندهار کې د ستر پاسوال عبدالرازق پر مزار د ګلو ګېډیو له ایښودو وروسته وویل دولت باید د نوموړي د تروت څرنګوالی او دا چې دغه کار کومې ترهګرې کړۍ ترسره کړی روښانه کړي. د نوموړي په باور د ستر پاسوال عبدالرازق وژنه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو لپاره لویه ضایعه ده ځکه هغه د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د سیمې هیوادونو لپاره یوه منل شوې څیره وه. د جنرال صاحب د اعزاز و اکرام دپاره د افغانستان په سطحه داسې اقدامات وسي چې زموږ و خلکو ته تسلیت وسي. پرون شپې مو هم غوښتنه وکړه چې د هیواد ځینې نظامي تاسیسات او بنسټونه د جنرال صاحب په نامه سي. د هیواد په حدودو ولایتونو کې نږدې 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي په نږدې 4500 مرکزونو کې رایه اچونه ترسره شوې ده. نوموړی ټینګار کوي چې په ټاکنو کې اټکلیزو درغلیو ته به جدي رسېدنه وشي. په همدې حال کې ولسمشر غني ټاکنو په بهیر کې د خلکو له پراخ ګډونه هرکلی کړی او هغه یې د ولسواکۍ لپاره مهم په ګوته کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ده ته د حکومت په رسمي ناستو لکه د کابینې او د امنیت شورا په غونډو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي او له همدې امله یې په یادو ناستو کې څوکۍ تشه وي. ښاغلی دوستم همداراز د طالبانو د خوځښتونو زیاتوالي ته په نغوت سره وایي یاده ډله ځواکمنه نه ده بلکې حکومت یې پر وړاندې پرېکنده عمل نه کوي. ومو غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ آن هم له ځانه سره ولرو خو بریالي نه شو. بلخ لوبډلې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ اتلولي وګټله. د دغو سیالیو په پایلوبه کې چې تېره شپه د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغاړي کې ترسره شوه د محمد نبي په مشرۍ بلخ لوبډلې د راشد خان په مشرۍ کابل ځوانانو ته د 4 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د اتلولۍ جامې خپل کړ. د کرکټ بورډ په وینا د سیالیو اتلې لوبډلې ته 3 لکه امریکایي ډالره او دویمې لوبډلې ته 1 لک امریکایي ډالر د نغدي انعام په توګه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دې لومړي پړاو کې چې د تلې پر 14مې د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې د 5 ټیمونو کابل ځوانان بلخ پکتیا ننګرهار او کندهار ترمنځ پیل شوی و. تېره شپه د بلخ په اتلولۍ پای ته ورسېده. او د هرات په ولسوالیو کې مخابراتي شبکې غیر فعاله دي. د هرات د مخابراتو ادارې مسؤلین وایي د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د شتون له امله د مخابراتي شبکو انتنونه د شپې لخوا پرې کیږي. له بل لوري یو شمېر هراتیان په وروستیو څو کلونو کې د مخابراتي شبکو د کیفیت پر ټیټوالي نیوکې کوي. په څو وروستیو میاشتو کې په هرات ولایت کې د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه ډېر شوي دي. د دې ولایت د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي د شپې لخوا په غوریانو، زندهجان، شینډن، پښتون زرغون، اوبې، ګلران او رباط سنګي ولسوالیو کې مخابراتي انتنونه پرې کیږي. د دوی په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې له ډېرو ګواښونو سره دولتي شرکتونه مخ دي. وقفه‌ای در 5-6 بعض وقتا در 7 ولسوالی آنتن‌های ما به شکل وقفه‌ای فعالیت‌های خود متوقف می‌کنه. په همدې حال کې د هرات د ولایتي شورا رئیس ټینګار کوي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو د چوپړتیاو د ښکته کچې سربیره د ډېرو ولسوالیو اوسېدونکي د مخابراتي شرکتونو له چوپړتیاو محروم دي او دغه موضوع څو ځلې د هرات له والي سره شریکه کړې. در هفته گذشته چهارشنبه جلسه با جناب والی صاحب داشتیم. هم اعضای شورا یکی از نگرانی که جناب والی صاحب گپ از امنیت میزنیم
گپ از حاکمیت قانون میزنیم. اگر واقعا حاکمیم که بیشتر ولسوالی آنتن رو قطع کرده طالبان. د هرات والي وایان وایي که چیرې مخابراتي شرکتونه په هرات ولایت کې له امنیتي ستونزو سره مخ کېږي له دې ادارې سره د اړیکه ونیسي. شرکت‌های مخابراتی که اگه فکر می‌کنن تهدیدات امنیتی وجود داره، ما آمادگی داریم از طریق محافظت عامه نیروی کافی امنیتی در اختیارشان بگذاریم. یعنی هیچ گونه محدودیتی در این راستا نیست. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له دې هم د هېواد د سویلي ولایتونو ځینې اوسیدونکو د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د پرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او وایي مخابراتي شرکتونه اړ دي څو د خپلو چارو د دوام په موخه طالبانو ته باج ورکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.